مهربانه خدای په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه وخت مو په خیر هیله مند یم روغ جوړ اوسئ زه نو د مرکز ګردیز خوا تللی وم اوس راباندې ماښام شو راغلم دې خوا ته مه راځئ چې د دغې ښکلې سیمې چې د تیرې سیمه ده نو راځئ چې دا هم وګورو دلته یو ښکلی جومات هم جوړ شوی دی ښکلي هوټلونه هم شته او یو څه امکانات له پخوا څخه برابر شوي دي هیوادوال مو چې په دغه لوري تګ راتګ کوي حتما دلته میشت کېږي نو په دې څو دقیقې خپرونه کې باید تاسو ته د تیرې ښکلاوې در وګورم هیله مند یم چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ تیرې په کوتل کې یم او دلته ښکلی بازار جوړ شوی دی د احمدزي صاحب د سټور تر مخې خو چې راځي حتما دوستان سره لیده کاته کوي چې خوندورې کیسې کوي یو څه لري دلته مې یو مشر ورور د دوی وایي چې یو څه جوړ کړي دي د په څه دي سلام مشر ورور سات مخه ده خیرتي ده ان شاء الله په خیر موږ هم د پاکستان شانو د مل چې ورشه عجیب څه جوړ کړي دي په شرکت لري کوم فابریکه لري څنګه ورور ابو بکر جناب محترم دغه ځوان حقوق په نوم باندې شوري دي چې وطن تولید او په افغانستان کې پروسس کیږي ماشاءالله افغانستان کې تولید شوی دي دا په افغانستان کې پروسس کیږي مواد له هالند او نیوزیلند راځي دلته په افغانستان کې پروسس کیږي نو دا چې نیوډو کوم فارمول جوړ شوی دا دغه فارمول مطابق دا شودي جوړ کړی دي نو دا کیفیت شي دا ښه کیفیت لري ښه کوالټي لري او خصوصیات ځوان حقوق شوري دي دا نو څومره کیسه بازار ته وېسلي دا تقریبا د کېږي د شپږ میاشتې کېږي چې دا بازار ته راوتلی دا نور د خپل وطن تولید ارزانه به هم وي د نور با کیفیته به هم وي له نیډو نه تقریبا د چې دوه فارموله پورته هم دي او تقریبا 50% په ارزان هم دي نیډو چې موږ په عمر قیمت اخلو دغه ماشومان ته باید وانخسي یعنی سره په کار دی د وطن لپاره خدمت دی نو څنګه د بازار څنګه ده نو ماشاءالله بازار ښه بازار د نیډو نه نو فارموله پورته د ارزان هم راځي او د ماشومان لپاره ډیره ښه رسولې دي د افغانستان ولایتونو ته رسېدلې دي ټول ولایتونو ته رسېدلي څلور ولایتونو ته بس کاروبار برکت بس خدای دې وکړي چې ان شاء الله زوم چې د نړۍ نور هیوادونو ته ورسېږي ولایتونو څخه کوي ان شاء الله چې تاسو دغه صداقت او دا سره په کار دي سر کار دي چې وطن لپاره د وطن د ماشومان لپاره د څه کار کوي خیر سیمانه موږ هم دا چې خبر ده موږ هم دا وطن لپاره د سرمایه‌ګذاري او د خلکو د کار زمینه یا کار د مساعد لپاره د تولید کړه د کار زمینه برابر یا ماشومان لپاره چې کورونه پر یو ارزانه څه با کیفیت سره کور ودان بس په کاروبار د برکت شه کور ودان خدمتونکو د تیرې په کوتل کې د خپل هوټل هغه ځای چې ډېری خلک دلته جومات ته درېږي لمانځه ته او دا چې د غرمې یا د ماښام ډوډۍ وي نو د ماښام فضا ده ارامه ښکلې فضا لري فقط مدیر صاحب څخه بیا څوک وخت مدیر صاحب سلام شه السلام علیکم ساعت شما خوب بخیر خیرت ان شاء الله بخیر است ان شاء الله مزاحم شدید بخیر ما شاء الله می سیستم مطالب قبل رمضان کم مزن‌تر خوبتر شده ان شاء الله خوب است ان شاء الله چی گپاست در مورد مشتری‌ها بگوین و در مورد تایم‌های کاریتون بیشتر کدام تایم رش می باشه کاربار چطور است الحمدلله شکر است کاربار بد نیست خوب است تایم کاریم از 4:30 دقیقه شروع میشه تا یک شب ادامه داره تایم‌های صبح 7 تا 9 بجه ماشاءالله مشتری‌ها میاد خدمتشون هستیم تایم‌های 4 تا 12 شروع میشه تا 3 و نیم رش می باشه حالا از دوام مشتری‌ها می باشه بعد شبا از ساعت 9 شروع میشه تا 12 شب مشتری دوامدار داریم یک شب وقتی که ما میخوایم بسته کنیم و کلوز کنیم مشتری می داشته باشیم چرای مسجد شاراز من ناگزیر به خاطر که بچه‌ها زیاد خسته میشن پرسنل خسته میشن یک وقفه باشه 3 و نیم ساعت وقفه می داشته باشین دوباره 4 نیم صبح آغاز میشه خدمات چطور از بخش وی آی پی داریم برای فامیلا جای متفاوت برای فامیلا جای خاص داریم برای دوستان برای پروگرام‌ها که مجلس سمینار چیزا شب جای وی آی پی داریم تا 100 نفر جای سالن داریم اتاقای مختلف داریم ماشاءالله جای مقبول زگان که بنان خودن هم نمیه عکس میگیره عکس گرفتن و مفت است بیای نه الحمدلله 34 ولایت هموطنان ما میان عکس میگیرن مکان خوب است هوای خوب خدمت است بسیار تشکر خدمت از شما اینجا زحمت میکشین تیمتون پرسنل زحمت میکشه کار میکنین و کاربارتون برکت باشه و ماجد کاربارتون خوشه بخیر باشین بسیار تشکر قدرمن یو خل هر څوک تیریږي حتما یو ځل ورته راځي نو احمدزی صاحب زما ملګری هم دی زه هم همیشه ورته راغلی ما راځي چې دا حق دی نن حداقل څوک کیسې ورسره ولرو چې هیوادوالم لا یې وپېژني ستړی مه شي ورور خیر انشاءالله ساعت دقیقه ده خیرتي احمدزی صاحب په خیر انشاءالله شکر تاسو ښه یاست بخیر راځئ زه خو دې پېژنم بیا مې یو ځان معرفي کړي او دا چې څومره وخت کېږي د دوکان جوړ کړه موږ خو تقریبا نوم خو مې اول اسمت الله ده د تیرې اوسېدونکی یم او د موږ تقریبا 15 کاله به کېږي شاوخوا د تیرې کې د همدغه سیمې اوسېدونکی یم نو همدلته ځای جوړ کړی ده همدلته کې یو
ولا به شک نو ماشاءالله خو سور خو دکانم جوړ کړی دی او زه تر کوم ځای خبرې مغه وخت لا پیژندل مهم نو ریټونم فضل خو سم دي کنه او بخیر ان شاء الله موږ د سامان چې دا ټول خارجي ده کنه سي زیاتره جانو کې نه پیدا کی ولا نه با کیفیت شان خو دي نو خلکو موږ د مشتریانو لپاره چې شیر اورو سي نه وای کوم ټایمو کې کار دکان تر 2 بجې خلاص ویل تا د موږ خو صدر ساعت خلاصي او زه خو لوی لار نو خلک تیریږي فهمه خدل څنګه د مشریان څنګه دي خلک څنګه دي بخیر خدي ان شاء او الله صلاح ورته کوي لګ ولا خو دکانداري خدا شدي وسیله کار خبر نه وړي په لوی لار کې نه دا د قرض مسله نه او لوی لار ده کنه لوی لار ده د سمو د کسان چې لګو به اعتبار کې تذکرہ مسکرا ته کېدو بس کې ته ضرورت نه کور دا مزه بس په کار بار برکت دا چې دام یو خدمت دی د غرونو په منځ کې ډېرې په ژمي کې خدل د سخت هوا یا خوابي یعنی خدای چې موږ تیریږو ویریږو نو دام خدمت دی صحیح ده چې 100 روپۍ وګټي حلال روزي ګټي اما دا چې کار کوي دا یو خدمت د مزه کار بار د برکت شزوم چې ورځ زوم ټول افغانستان کې سوپر سټور جوړ کړي صحیح ده کور ده خیر مننه خیر خیر ان شاء الله صادق کله خیر ته خیر ولې چې کوڅه بل ودا سره ولا نه د نور څه کشي روانه وي لوبي څنګه وي بالکل نن خو د مونږ میچ مو او ډیر څه خو قیمته مسولیت را بغاړه سه د درې وکټ مونږ ډیر زر لاړې نو ماته کوڅه دا پلان راکړ چې تر اخره پورې بځي او میچ بچلې مونږ ته وینینګ رانز مونږ ته کې نو هغه الحمدلله وصلنا رانز مې وکړل وینینګ رانز مې وکړل بیټسمن مې ځان سره وچرول مونږ یو ټوټل ورکړ 210 رانز نو موږ نه دا رانز پوره نشه کولو موږ د میچ وګټو ولا کوردان دا څه د زخه په کرکټ دومره په مینوال خو موږ تاسو یعنی ټول تاسو ځکه چې ته مینوال ځکه چې کرکټ خپل کوي موږ خو د تاسو ګورو لوبي ګورو ان شاء الله په داسې ورځ چې ټول هر یو په ملي ټیم کې وګورو خو دا لندن مسؤلیت ډیر زیات نه دی که فشار راشي کله بالینګ ته لاړ شي کله بیټینګ ته بیا په ځین باندې ډیر بوج نه وي ولا انداز خو چې هر چا خپل ورته کنه سو په بالینګ کې ورته لري سو بیټینګ کې سو په دوړ کې ورته لري بیا کور کوي سي مشکل نه لري وزه لندن تصمیم بیا څوک نشي کوچ نشي مثلا کې کپټان نشي مثلا چې کوم حالت ورشي تصمیم څوک نشي هغه نو د دې د ښه موږ وز ډومېسټیک لیول میچونه کنه هغه په فورمې په اساس باندې موږ مخکې زو سیال راونډر خپل مسولیت ورکي کومنس کې بیټینګ ترازی او کوم مخکې ضرورت بالینګ ورکي یو څه بل زلمه غوړي هر یو سره خبرې کوم خیر دا فرصت کوڅه چې د کیپر هم ډیر مسولیت لري ځکه ډیر لوبي ورکټ کیپر ګټي او ډیر بایلی کنه چې ساس کیپر څوک دی دموږ وکټ کیپر وړاندې ځوان ده راجک سره بس راجک تمام ان شاء الله صدقه څنګه د وکټ کیپر ډیر شوخي ته اجازه ویواله ولا سي زیاتره وایم بیګاره سي د میشت لګورغم خطا غوندم نو خو بیا کنه تنشن نو خامخا نیمه په لوبي نو زناس خو پرانو نو د مالاسم خوګو اوله کې کیپرم کیپټنو نو د دوه پنځه لاړه ماته نه سره زوستانه ورده یعنی اوس کو سبب در سره من عزت فکر کوم کنه چې کرکټ لیدون توګه چې ډیر زیات بوج پرشر په یعنی ځکه موږ ډیر نړیوال لوبي لیدلې کنه مثلا د هندستان په لیګ کې وګورو کنه یا نور لوبي کې نړیوال لوبي چې یو ډیر اثر لوب باندې کیپر یا بایلل یا غټل او کیپر سدا دومره صلاحیت لکه کیپټن نه لري فیلډینګ سمول کې لکه څومره سي یعنی تاسو سره لري چې فیلډران تغییر کوي زونه کیپینګ کې ټول ګراوند کیپر ته معلومیږي چې کوم فیلډر کوم چې باید ودرول سي او بالر سره مشورې باندې دای کوي چې فیلډینګ سیټ بال کې راحت وي دا وکټ کیپر مثلا تیز بال کې راحت وي مثلا امکانات دغه ډیرو کې تیز بال نه سپین لک سخت ده کیپینګ دغه سوینګ فری کنه سپین کیږي بال ایجی یا نږدې ولاړ نو یو سنیک راسي هغه خامخا ډیر نږدې دا لوب کې څو وکټ مثلا تاسو هغه کړی دي کنه وکټ کې مثلا مسوي دي تاسو وکټ اخیسته خپل فرق توګه یعنی سب کړی دا مې اوس په حال معلومات درته کې نشپک میچونه موکړه کا سبا د بخیر سره تصمیم نور فائنل ده او سبا فائنل نو یغنه بعد وګورئ څومره بالر سره بس جنجال لري کوم یو بالر سره ځکه بالر سره به کوم ډیر جنجال بالر سره کله لري هغه مې سټم مس کړی دی نه غوسه وراته چا سره شخصي مشکل نه بس کور مدان خدای مو ټول ژوند لازم غتلانه سي یو څه کوچ ته ځنه یو دوه موضوعات لرم ځکه چې لوګر کې دا کرکټ چې د پالیش تاسو کړي د ستر یو نیک اقدام دی او زه مطمئن یم چې ان شاء الله ورځ به لوړ پوړې ته رسیږي د معیاري کرکټ میدان نشون کوم په کابل کې زغم نه لرو متاسفانه چې پښتون موږ د ډیر سره پیسو ته وزي ته ضرورت لري چې فکر تصمیم پرې نور شوی دی دغه وګر کې څنګه د میدان د امکانات چې برابر شي د کرکټ بورډ سره مرابطه څنګه د پلیډ راټوي لوګر کې ماشاءالله اوس کوم میدان زیاده موجوده
د کې د چمن کارم خاصوي د کنه لکار څخه خلاصوي دي نو د لوګر وس ګراوند چې دا د بخاله نو وس ماشاءالله په پکتیا ګراوند چې کې د خوست ګراوند کې هغه رقم د خوست د لکان وس خګیمونه کې کوي لکه میچونه خب کې غدي د څه خنه د لکه انټرنیشنل غونډه لکه معیاري نه ده نور ماشاءالله گزاره کیږي پکې گزاره پکې کیږي الحمدلله کرکټ بورډ سرماړي کې رابطه څنګه ده خدای الحمدلله کرکټ بورډ سماړي کې کور مدان بس په دې هله مې ورځ چې د فائنل هم غړي د ورځ کې نو چې هر یو دغه لوبغاړي په نور لړیوال لوب کې سام اخلي او ټول زموږ ویاړه سي هر یو خپل ځای لري کور مدان ډیر مننه ډیر زیات مننه بیا بریا مبارک ټول ته کور او دوی تشویق لګا کور ده خیر کیا یو دا هم بیټسمن بیا هم ورسره مشه صد خیر خیرته مد د کالی نوې خاري چې کالی نوې کوچ ته ګڼل کې خپل ګڼل نه دا هم په خپل ګڼل کیا د نن راوصل د بریا پر کې قربان کیا دا د وایټ بال مسله څنګه ده ورو وایټ بال مسله خو موږ خو د باندې ډیر باور کړی ډیر زیات باور کوي باورم کړی وسم کوي او وسم د کسبات ان شاء الله بیا باور یو چې وکټ باخلی او راځي به ان شاء الله نام د ماشاءالله نو کوشش هم کاو درې رن زپات یو موږ ویل چې بس زر ډیفنس خلاص میچ او د وایډو کو کې سالک جالب وسوډیرا خو بیا وروسته کېچ کې ونیول سو میچ یو څه غواړم کوچ د کلاس دام بیا نظر ورکړي ملي ټیم کې زموږ تاسو ملي اتلان یا تاسو زموږ اتلان یا سم دغه ټیم د چې بیا خوځي هر یو وکوي یعنی موږ لیدل دي مثلا کنه سو خرا وای کنه بي ساحل دی مثلا د یعنی لوبي کړی دي چې اتبار نکو خو کله کله بسونه را پکېږي د زموږ ځینې ځوانان احساساتي وي خیر غم د ډیر مینه چې حساب کوي کای بالر یو ورته وته نو کړ نو بیا فیسبوک نیوز رسنی هغه په مطلب دغه موضوع څومره روان من تاثیر کوي ځکه چې موږ د وساتلان مثلا کازغر سانه ځای او کدا نور په څه لوبي ګټلې د لوبي کړی دي چې سړی واخنه کوي او کله کله بسونه پیدا کیږي څنګه خاص کر یو پلیر باندې چې دا رقم انتقادونه وسی لکه مونږ ډیر څه پلیران لرو ډیر زیات دی افغانستان کې کوم یو نسو یادولای ځکه ار یو پلیر ته کوم انتقاد سی پیوسی فیسبوک کې کمنټس پیوسی یا میډیا طرف نه کوم یو بوج براسي واغه ذهني ډیر خرابېږي د ارت سره لحاظ خرابېږي او پلیر چې ذهني لحاظ خراب سي دغه ټول کرکټ سټاپ کی وز موږ لوب دل مثلا ګور لوب مثلا شاید افریدي کنه کوټوال متصل دا او بنوال یعنی ډیر لوبي غټلې دي کنه خو ډیر بزرګ په سفر کې اوټ شوی دي کنه کله ډیر تکړه بیسمن په سفر کې اوټيږي برازیل تاسو دغه لوبي کې څنګه نمبر څنګه خپل الحمدلله په 15 میچو کې تقریبا 1500 شپږ رنز مې کړی دي ماشاءالله تقریبا یو سلوشل یو سلوشپږ ساورېج مې ده ارڅ برابر دي الحمدلله او ګرټو ته ان شاء الله امادګي مې نیولې ده صرف یو ټیسټ چې هغه پاس کول یو کور مدان دا لیدونکو ډېر په زړه پورې چې راغلم چې تیرې خلاو تر څنګ موږ دغه اتلان دي چې لوبي کوي همدغه اتلان دي چې بل ورځ ملي ټیم ته او دا ځایلر چې مننه کوم د کوچ صاحب نه د کپټان نه د دوی ته تشویق د کوچ کپټان سمو چې ټیم بیا سمې کنه ځکه چې نازوی کله غوسه کیږي هم خو هغه ټیم کسان باید غوسه هم ومني ځکه چې ټیم دی نو د ورور سره خبرې کو چې دا فکر آل راونډر ورته وایي څورته وایي کنه بیټسمن او بالر او فیلډر ټول دی د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا چې زراغله مخامنه یو مل چې د تاریخ خلاوي وګورو د تاریخ خلاوي به هم وګورو او وملیدل خو دلته یو نیک تصادف دا و چې په دغه رستورانت خلې فضا کې تیرې په دغه سیمه کې د لوګر ملي اتلانو سره چې دوی هم د کوچ کپټان او ټول ټیم سره راغلي ونه خپل بریال منزله سر می خصوصي به بندر مې درلوده نو هر یو زموږ اتل دی که په هر برخه کې وي او د ورځ چارې په ملي ټیم کې وګورو الهه من دې چې خبرونه مده پام ورګ ګرځلې د رڼا ټلویزیون سربېره تاسو د رڼا یوټیوب لاره هم زموږ خبرونه لیدلای شئ تر بل خبرونه چې بیا د افغانستان یو بل سیمه ته تاسو په لوی مهربانه څخه تاسو سره پاک کلام مال د لوی افغانستان په